پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد ورونو او خویندو، دا چې زموږ او ستاسې لړۍ په یو ډیر مهم لوري روانه ده او ان شاء الله تعالی د مجاهدینو را روان سفرونه او را روانې جبهې به هم د نړۍ د مختلفو برخو په شمول همدې لوري ته هم وي. خو یوه خبره باید مجاهدین ورونه په یاد ولري، هغه دا چې اوس له فتنو څخه ډکه زمانه ده. موږ او تاسې باید ډیر محتاط اوسو. خپلو اعمالو ته مو پام وي. دا چې مخکې د غرونو رغونو تنهایی له الله جل جلاله سره د راز او نیاز ډیر ښه فرصتونه ول. د ښارونو دا رنګیني نه وي او ټول فکرا او جسما موږ د الله جل جلاله طرف ته متوجه یو. اوس چې ښارونو ته راغلو نو دلته هر ډول د فتنو اسباب موجود دي. باید زموږ او ستاسې ډیره پاملرنه خپلو نفسونو، خپلو عقایدو، خپلو اعمالو او تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل وخت ته وي. هیڅ خپل وخت مو بې ځایه مه مصرفوئ. هغه که تاسو په هره برخه کې دندې ترسره کوئ، که مشران یا کشران، که په ښار یا په اطرافو کې یاستئ، خپل لوړ اهداف مو مه هیروئ. شپه او ورځ له الله جل جلاله سره رابطه قوي پالئ. خپلو اعمالو کې کمزورتیا مه پیدا کوئ. تاسې هڅه وکئ چې ستاسې مصروفیتونه تاسې له مطالعې، کتاب، صوتي خپرونو او د مشرانو له اصلاحي مجالسو څخه منع نه کړي. ورونو، اوس به راسو د برخې دوام ته. په تېره برخه کې تاسې واورېدل چې مغیث رومي ځواب ورکړ. تاسې مه ویرېږئ، موږ خپلو کښتیو ته خپله اور اچولی. بوډا کښتیوان وویل موږ باید اوس حتما ستاسې څخه ویره وکړو. تاسې لاره شکوونکي او داړه یاستئ. د پردیو خلکو کښتۍ مو راوستې او هغو ته مو اور واچاو. خپلې کښتۍ خو څوک نه سوځوي. خو مغیث رومي یې په ځواب کې وویل که تاسې موږ ته لاره شکوونکي او داړه ووایي، خو بیا هم ستاسې هېڅ نجلۍ او مېرمنې ته به څوک په سپکه سترګه ونه ګوري. بوډا کښتیوان وویل زه دا خبره منم. شاید ستاسې په موږ رحم راشي. دلته زموږ د عزت او حیا لوټونکي د اندلس پوځ دی، زموږ د خپل هیواد پوځیان. کله چې هغوی دې لوري ته راځي نو زموږ 2-3 پیغلې په زور له ځانه سره بیایي، وروسته یې بیا بېرته راخوشي کوي. خو مغیث رومي وویل اوس تاسې حیا او عزت خوندي شو. بوډا وویل بیا مو نو زموږ شا او خوا ته سپاره ولې راتاو کړي دي؟ مغیث رومي وویل د دې لپاره چې تاسې خپل پوځ ته خبر ورنه کړئ چې دلته له بهره څخه لښکر راغلی دی. کله چې موږ مخکې ولاړ شو تاسې ټول په خیرت سره خپلو کورونو ته ولاړ شئ او بیا پوښتنه وکړه آیا دلته ستاسې د هیواد کوم پوځ نږدې پروت دی؟ خو هلته بیا د هغه بوډا سره څو نور بوډاګان هم ملګري شول او ودرېدل. دویم بوډا وویل ته موږ ته د دې لښکر سردار معلومیږي. تا چې موږ ته د خپل عزت او حیا د خوندیتوب ضمانت راکړ، د دې په بدل کې موږ تاسې ته د دې ځای د پوځ نه د ساتنې او خوندیتوب ضمانت درکوو. له دې ځای څخه اندلسي پوځ ډېر لرې پروت نه دی. هغه بوډا هم مغیث رومي ته د پوځ ټول ځایونه وښودل، خو تر ټولو نږدې پوځي کلا 6 یا 7 میله لرې دلته پرته وه چې هلته د دې سیمې د ټول پوځ مرکز او قرارګاه و.
په دې سیمه کې چې څومره پوستې وې په هغو کې د 8,000 څخه تر 10,000 پورې پوځیان اوسېدل. د دې پوځ مشر او قمندان جنرال ټیو ډومایر نومېده. ورونو په تاریخ کې دا د یو نامتو او توریالي جنرال په نامه سره یاد شوی دی. هلته بیا د طارق بن زیاد دا هیله چې موږ به دښمن په بې خبرۍ کې راګیر کړو او هغوی ته به څرګنده نه شي هسې یوه هیله او ارزو پاتې شوه. هغه وخت چې مغیث رومي کبنیونکو او کښتیوانانو ته ډاډګیرنه ورکوله چې ستاسې حیا او عزت به خوندي او محفوظ پاتې وي. په هماغه وخت کې یو پوځي خپل جنرال ټیو ډومایر ته په حیرانتیا سره وویل چې یو لښکر د ساحل او سمندر په غاړه ښکته سوی دی. دا پوځي په هغه غر باندې ولاړ و چې د لاینز راک په نامه سره یادېده. ورونو دغه لاینز راک چې صلیبیانو په دغه غره باندې نوم ایښی دی په اصل کې جبل الطارق دی. دغه پوځي خپل جنرال ټیو ډومایر ته د معلومات د ورکولو په وخت کې وویل ما 4 لوی کښتۍ د سیوستل لوري را روانې ولیدې. له هغو څخه لښکریان اسونه او سامانونه راښکته شول او بیا 4 واړه کښتیو ته اور واچول شو. ټیو ډومایر په حیرانتیا سره وویل اور یې اور واچاو؟ پوځي وویل ما په خپلو سترګو کښتۍ ولیدې چې سوځېدلې. هلته پوځ هم و چې شمېر یې د 10,000 څخه کم معلومیږي. جنرال وویل که دا پوځ وي نو بیا ډېر خونړی او خطرناک پوځ دی. دا د لیونیانو لښکر ښکاري. خپلې کښتۍ یوازې لیونیان سوځوي. له دې سره جوخت ټیو ډومایر ټولو پوستو ته سپاره استازي د دې حکم سره واستول چې ټول پوځیان دې زر ته زره د خپلو وسلو او سامانونو سره زما ځای ته ځانونه راورسوي. له هغه سره سمدستي 15,000 لښکر برابر شو چې په هغو کې زر سپاره هم وو. د وسلې او سامان له اړخه دا پوځ هم د طارق بن زیاد له پوځ څخه مخکې او غوره و. او بله مهمه خبره دا چې دا پوځ په خپل هیواد او خاوره کې و. هر وخت ورته مرسته او کومک را رسېدلی شول. او بله مهمه خبره دا چې دغه پوځ نیم زغروال ول خو هلته د طارق بن زیاد رحمه الله پوځ 9,000 چې 300 پکې سپاره وو. په دوی کې یو هم زغره نه درلوده. هغوی عادي وسله لرله. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې دوی په پردۍ خاوره کې وو. هلته ځمکه او اسمان د دوی دښمنانو. د هغې خاورې هر بچی د هغوی دښمن و. هغوی ته له هېڅ لوري څخه مرسته او کومک نشو راتللی ځکه لاره ډېره لرې او په منځ کې سمندر و. 4 کښتۍ چې دوی درلودې د هغو اورونه او لوګي لا اوس هم پورته کېدل او سوځېدلې. د طارق بن زیاد سره د پخواني اندلسي پادشاه وټیزا ورور او پاس او د سیوسته والي جولین هم ملګري وو. دواړه د تاریخ لارښودونکي وو کوم چې د اندلس له لویشتې څخه یې معلومات درلودل. تاریخ دواړه ځان ته کېنولي وو چې له دې څخه مخکې څه پراته دي او په نقشه باندې یې بحث کاوه. کوم ښارونه کومې کلاګانې دي. جولین او پاس هغه ته ټول معلومات وړاندې کول. جولین وویل زموږ لومړۍ جګړه به د سرحدي او ساحلي ساتونکو سره راځي. که دا پوځ مخکې له مخکې سره یو ځای شو نو زموږ لپاره ستونزې را پیدا کولی شي ځکه د دې پوځ شمېر زموږ د لښکر څخه زیات او وسله هم ښه ده. خو که هغوی خبر نشي نو بیا موږ په اسانۍ سره هره پوسته له منځه وړلی نه شو. تر دې وخته پورې غازیانو خپل سامان او وسایل ځای پر ځای او خوندي کړي وو. هغوی نور د پرمختګ او حرکت لپاره تیار او چمتو وو. طارق بن زیاد حکم کړی وو چې دلته د لږ ځنډ لپاره پاتې کیږو خو خیمې لګول اړین نه دي. په دغو حالاتو کې یو سپور په منډه اس راځغلاوه او ځان یې طارق بن زیاد جولین او پاس ته راورساوه. هغه له آس څخه راټوپ کړ او د هغوی په منځ کې ودرېد. راتلونکي سپاره پورختایي او بیړه وویل سمدستي تیار او چمتو شي. اندلسي پوځ موږ د راتللو څخه خبر شوی دی. د پوستو ټول پوځیان سره یو ځای شوي دي. لاره لږ پاتې ده. هغوی اوس را رسېدونکي دي. خو ورونو طارق بن زیاد چې له دوی سره په مجلس بوخت و ویې پوښتل دا څوک دی؟ جولین ځواب ورکړ دا زما سړی دی. د ده نوم هنري دی. جولین له هنري څخه وپوښتل ته په څه ډول دلته راورسېدې؟ هنري ځواب ورکړ ما راتلل غوښتل. کله چې د مسلمانانو آسونه په کښتۍ کې پورته کېدل ما د مسلمانانو جامې واغوستې او د آسونو په کښتۍ کې سپور شوم. کله چې دلته راورسېدم ومې لیدل چې ټول په خپل کار باندې بوخت دي. هغوی دښمن ته هېڅ پام نه لرلو چې کومه زموږ لاره ډب کولی شوه. زه په دې سیمه کې پوره بلدتیا لرم.
نو زه مخکې روان شوم چې حالات وګورم. آس مې په یو ځای کې پټ کړ او زه پیاده روان شوم. ما هماغه پوځ ولید. اصلا زه د همدې خبرې لپاره مخکې ولاړم چې د دې ځای پوځ زموږ له راتلو څخه خبر دی او که نه. خو وروڼو هلته بیا طارق بن زیاد رحمه الله دومره بېغمه او بې پروا هم نه و چې داسې اړینې پیښې ته یې پام نه کاوه، خو هغه د معلوماتو په راغونډولو باندې بوخت و. موږ چې کوم معلومات له کبنیونکو او کښتیوانانو څخه راټول کړي وو هغه یې طارق ته ورکړل. طارق بن زیاد له هند څخه ډېره مننه وکړه او هغه ته یې شاباسۍ ورکړ. ورونو دا هنري خو تاسې پېژنئ. دا هغه هنري و چې فلوریدا ورباندې عاشقه وه. هغه د فلوریدا پسې تر تولېتلې پورې تللی و. کله چې اندلسي پادشاه راډریک فلوریدا ته لاس واچاو نو احوال همدې هنري جولین ته راوړی و. مخکې هم موسی بن نصیر جولین ته ویلي و چې د خپلې دښمنۍ د ثبوت لپاره د اندلس په کوم کلي او پوسته باندې حمله وکړي، او جولین هم په هغه وخت کې دا شرط سره منلی و. خو د جولین له لښکر سره فلوریدا هم تلل غوښتل ځکه هغې د خپل عزت او ابرو غچ په خپله اخیست. خو جولین دا خبره ونه منله. بیا وروسته د طارق بن زیاد لښکر د اندلس په لوري روان شو. جولین او اوپاس هم سره ملګري وو. فلوریدا په دې پوهېدله چې جولین هغې ته د تللو اجازه نه ورکوي. هغې هنري ته وویل چې زه د مسلمانانو د لښکر سره تلل غواړم. او ورونو هنري هم په دې لښکر کې نه ته ځکه هغه د مسلمانانو سره هیڅ تړاو نه درلود. هغه په یو صورت کې تللی شو، هغه دا چې د جولین لښکر هم تللی وای. حال دا چې د هغوی پوځ په دې عملیاتو کې برخه نه لرله. ورونو د دغه هنري پلار د سیوسته په پوځ کې د لوی رتبې خاوند و. فلوریدا هنري ته په هغه حالت کې وویل ما ته د مسلمانانو جامې راوړه، زه هغه اغوندم او په کښتۍ کې سپریږم. زه په خپلو لاسونو د راډریک څخه غچ او انتقام اخلم. خو هنري فلوریدا منع کوله، خو هغه په وار وار احساساتي کېدله. هنري بیا په دې باندې وویرېده چې دا نجلۍ ډېره احساساتي ده او چې څه وایي هغه کوي. هنري هغې ته وویل فلورا زه ستا په احساساتو پوهېږم خو ته په یوې خبرې غور نه کوې. ته څرنګه ځان ته تسلي او ډاډ ورکوې چې ځان به راډریک ته ورسوې او هغه به په خپل لاس باندې ووژنې. فلورا وویل زه به د مسلمانو غازیانو په جامو کې وم. هنري وویل فلورا د احساساتو پر ځای له عقل څخه کار واخله. ته زخمي کېدلی او وژل کېدلی شې، خو که ژوندی ونیول شوې نو بیا فکر وکړه چې د راډریک پوځیان به ستا سره څه سلوک کوي. بیا به ته د خپل عزت او ابرو غچ له چا نه اخلي. ورونو په دې خبرو سره په هغه وخت کې فلورا هم غلی او چوپ شو لکه چې په خبره یې سر خلاص شوی و. فلورا وویل هنري بیا نو داسې وکړه چې ته خپله ولاړ شه او د راډریک څخه زما غچ او انتقام واخله، ځکه چې زه ستا امانت یم او هغه ستا په امانت کې خیانت وکړ. زما د روح حیا او ابرو خاوند ته یې. هغه بدبخت راډریک زما روح هم ناپاک کړ. ووایه هنري آیا زما د سینې اور مړ کولی شې؟ هنري وویل بلکل به همداسې کوم، زه به ستا د بې عزتۍ غچ او انتقام اخلم. هنري د فلورا دواړه لاسونه په خپل لاسونو کې ونیول، لومړی یې ښکل کړل او بیا په خپله سینې پورې ونیول او ویې ویل ستا په محبت مې د قسم وي راډریک به زه په خپلو لاسونو وژنم. فلورا وویل یوه ژمنه راسره وکړه، د راډریک سر راته راوړه، زه به د هغه سر لیونی او کوڅډه به سپو ته واچوم. هنري ځواب ورکړ بلکل زما وعده ده، زه به د هغه خبیث سر راوړم. ورونو دغې ښکلې او حسینې فلورا د یو هیواد پادشاه ونه مانه او خپل زړه یې د اسونو د یو پالونکي زوی هنري ته ورکړ. هنري په چل سره په یو کښتۍ کې سپور شو او اندلس ته ننوت. هغه له مسلمانانو څخه ځان جلا کړ او مخکې ولاړ. کله چې د مسلمانانو لښکر د اندلس په لوري ولاړ نو فلورا به سهار او ماښام عبادت ځای ته تله او هلته به یې تر عبادت وروسته دعا کوله. یوه دعا یې دا وه چې مسلمانان کامیاب شي او بله دا چې هنري د راډریک سر راوړي. دا و د هنري په اړه باندې لنډ معلومات. وربه شو طارق ابن زیاد رحمه الله ته. طارق بن زیاد د دې خبر په اورېدو چې اندلسي پوځ را روان دی سمدستي خپل لښکر ته د تیارۍ او جنګي ترتیب حکم ورکړ. هغه په منډه باندې په جبل طارق باندې پورته شو، خپل ښی او چپ لوری یې تر سترګو تیر کړ. د هغه سره سالار مغیث رومي او ابو زرعه مالک بن طریب هم ملګري وو. هغوی د خپلې خوښې میدان او ډګر د جګړې لپاره لټاوه. هغوی داسې یو ځای ته اشاره وکړه چې غونډۍ، ونې او بوټي پکې زیات ول. طارق بن زیاد رحمه الله په دغو حساسو حالاتو کې
خپل مجاهدینو او له رتبه سالارانو ته وویل ټول سپاره په هغه غونډه کې ځای پر ځای کړئ. د سپرو قمندان ته ووایي چې ټول باید په خپلو اسونو سپاره او اشارې ته سترګه په لاره وي. طارق بن زیاد خپلو ټولو سارانو ته ترتیب او تنظیم وښود او نورې اړینې لارښوونې یې هم ورته وکړې. بیا له جبل طارق څخه راښکته شو. کوم کبنیونکي او احتیوانان چې تر اوسه پورې یې له تګ څخه منع کړي وو هغوی خپلو کورونو ته خوشي کړل، خو د راوتلو څخه یې بند کړل. دغه شویشتونکو ډلې مشر ته یې ځانګړې لارښوونې وکړې. په دې وخت کې ورته خبر راغی چې اندلسي پوځ راورسېد. طارق بن زیاد له خپل ځان سره څو ګروپونه غازیان ملګري کړل او مخکې ورغی. له هغه لوري څخه هم جنرال ټیو ډومیر راوړاندې شو، خو د هغه له شاوخوا څخه ساتونکي راتاول چې په غوره او ښه اسونو باندې هم سپاره وو. جنرال ټیو ډومیر په لوړ اواز سره وپوښتل تاسې څوک یاستئ او له کومه ځایه راغلي؟ دلته د څه لپاره ښکته شوي یاستئ؟ طارق بن زیاد وپوښتل دا څه وایي؟ هغه ته وویل شول چې داسې او داسې وایي. جولین وویل طارق تاسې ما ته د ځواب ورکولو اجازه راکړئ، زه ځواب ورکوم. جولین خپل آس ور وړاندې کړ او د ټیو ډومیر په ځواب کې په لوړ اواز سره وویل تو وایه چې د څه لپاره راغلي یو؟ موږ د اندلس لاندې کولو او نیولو لپاره راغلي یو. جنرال ټیو ډومیر په لوړ اواز سره وویل بدبخته ناشکره ته خو زموږ تر لاس لاندې وې، اوس څرنګه په موږ حمله کوې؟ دا څوک دي چې تا له ځانه سره راوستلي دي؟ دا خو ستا خپل پوځ نه دی، مخکې دې هم لوټ او تالان کړی و، دا ځلې به ژوندی خلاص نشې. خو بیا هم فکر وکړه او د ځنګلیانو دا لښکر بیرته بوځه. زما پوځ ته وګوره، ستاسې سره خو سپاره هم نشته، زما لښکر ستاسې څخه 2 چنده زیات دی. خو طارق بن زیاد ته وویل شول چې د جولین او ټیو ډومیر ترمنځ څه ډول خبرې تبادله کیږي. خو ورونو ټیو ډومیر په دې کبر او غرور کې اخته و چې له هغه سره 2 چنده په نوي وسله سنبال پوځ و. خو ورونو په دغو حساسو حالاتو کې پیاده غازیانو د الله اکبر په لړزونکي نارو سره ورمخکې شول. کبرجن ټیو ډومیر د خپلو ساتونکو سره شاته شو ځکه هغه ته د جګړې کولو اړتیا نه وه. هغه په بري او فتح باندې پوره باوري و. خو بلې خواته بیا د اسلام زړور فاتح او باتور غازي طارق بن زیاد له خپلو غازیانو سره روانو او د لښکر په سر کې و. ټیو ډومیر د خپل لښکر شاته 1000 تنه پیاده لښکر یې هم درولی و. دواړه ګروپونه یو د بل سره ټکر شول. غازیان په دې ښه پوهېدل چې دا د هغوی لپاره د مرګ او ژوند جګړه ده، ځکه د بیرته تللو هېڅ لاره نه وه. کښتۍ سوځول شوې وې. د هغوی مشر سالار په خپلو خبرو سره په غازیانو کې نوی روح او نوی جذبه او ولولې را پیدا کړې وې. ورونو دا ډول لیونۍ او سپېڅلې جذبه یوازې مجاهدین لري. د ځمکې په سر به هېڅ داسې لښکر پیدا نه شي بغیر د مسلمانانو او د مجاهدینو له حقیقي لښکر څخه چې الله جل جلاله دغه ډول جذبه ورکړې وي چې په هېڅ حالت او د دښمن له هر ډول جنګي وسایلو څخه ویر او ډار په خپل زړه کې نه لري، ځکه چې هغوی په آخرت، جنت، جهنم، ثواب او عذاب باندې عقیده لري او دوی په دې باندې پوهیږي چې که چېرته دوی په دغه میدان کې په شهادت باندې ورسیږي هم نو الله جل جلاله دوی ته یو ستر نعمت ورکړی دی، او که چېرته دوی فتح او بری ترلاسه کړي هم نو دا هم د دوی لپاره په دې دنیا باندې بریالیتوب دی. ورونو دغه زړورتوب په هر چا کې نه وي. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله لارې ته په رښتیني ډول سره ورووځي عزم او عقیده یې دا وي چې زما معامله له الله جل جلاله سره صافه ده، په دې کې بل څه نسته، نو الله جل جلاله بیا دغه ډول ایمان او عقیده ورکوي چې د لکهاو پوځ په مخ کې دوی داسې فکر کوي چې په مخ کې مو هېڅ نسته. زړور په میدان ولاړ وي او د دښمن د هر ډول حملې په مقابل کې ځواب ویونکی وي. ورونو په دغه حالت کې چې دغه زړور مجاهدین له طارق بن زیاد رحمه الله سره د جګړې په میدان کې ولاړ ول، طارق بن زیاد په خپلو څو ګروپونو سره په دښمن سخته حمله وکړه. لږ ځنډ وروسته طارق بن زیاد او د هغه ملګري سالاران کرار مخ په شا کېدل او په شا روان ول. د جګړې په ګرمه لوبه کې د ټیو ډومیر آواز او چغې پورته شوې. هغوی در څخه ژوندي ولاړ نه شي، دوی تېښته کوي، در څخه خلاص نه شي، هر یو یې ووژنئ، د هغوی تر شا راتاو شي او لاره پرې بنده کړئ. ورونو د دې چغو څخه وروسته طارق بن زیاد خپل غازیان نور هم شاته کړل او دښمن په بیړه د هغوی پسې ور روان و.
طارق بن زیاد خپل لښکر په درې برخو وویشه. منځنۍ برخه یې په خپل لاس کې ونیوه او د همدې برخې په واسطه باندې طارق بن زیاد حمله هم کړې وه. دوی په بیړني او تیز ډول سره په شا باندې روان ول. چغې او نارې هم بندې شوې. غازیان تر هغه پورې په شا راتلل تر څو ونو، غونډیو او بوټو ته راورسېدل. کله چې اندلسي پوځیان ونو او غونډیو ته راورسېدل، هلته بیا بې خبره او باطله ډله په دې باندې نه وه پوه چې الله جل جلاله له دغې حقې او کوچنۍ ډلې سره دی او څومره لارې یې دوی ته ښودلې دي. غشي ویشتونکي غازیان چې په ونو او غونډیو کې پټ ناست وو، دوی له هرې خوا په دښمن باندې د غشو باران پیل کړ. اندلسي پیاده او سپاره دواړه یې راګیر کړل او په ډېره چالاکۍ یې غشي پرې وورول. هېڅ غشی یې خوشې نه ته. بله دا چې فاصله کمه وه نو غشو هم پوره خوراک کاوه. د طارق د فشار راتللو هدف او مقصد همدا و چې دښمن د غشي ویشتونکو په جال کې راګیر کړي او د هغه دغه جنګي چال بریالی او کامیاب شو. طارق بن زیاد حکم وکړ د دښمن آسونه مه په نښه کوئ. موږ آسونو ته اړتیا لرو خو د دښمن یو سپور هم باید ژوندی ولاړ نه شي. ورونو دغه حکم په ډېر لوړ اواز سره اعلان سو. خو ورونو هلته بیا جنرال ټیو ډومیر د خپلو پیاده او سپرو پوځیانو زورونکی پای لید. له هغه سره نور زیات پوځ هم و. د غازیانو دوه ښۍ او چپې برخې هماغسې لا چمتو او تیارې ولاړې وې. ټیو ډومیر په یو ځل باندې په دواړو برخو د حملې او برید حکم ورکړ. خو هلته بیا د طارق بن زیاد رحمه الله څرګندونې، لارښونې او امر دا و چې د پخواني لارښونې سره سم به ښی او چپ لښکر نور هم پسې خپور او پراخ شي تر څو د دښمن پوځ خپور او یو له بله څخه لرې شي. ورونو لکه څنګه مو چې په تېرو برخو کې یادونه وکړه، بربری قوم ډېر غیرتي قوم و. د دوی ځوانان ډېر تورزن، میړني او جګړهمار خلک وو. وژل، مړه کېدل د هغوی د ژوندانه یوه لوبه وه. اسلام په هغوی کې نوي احساسات او ولولې را پیدا کړي وې او دوی ته یو لوړ مقصد او هدف ور په ګوته کړی و. اوس نو هغوی په یو نوي شکل او صورت سره جنګېدل. ورونو مخکې له دې چې دې برخې ته ادامه ورکړو نو په دغه برخه کې چې د طارق بن زیاد رحمه الله بربری پوځ ډېر غیرتي، میړنی او په یو خاص منهج سره روزل سوی و. د دوی د دې برخې په هکله باندې یوه ډېره اړینه تبصره ضروري ګڼم او ټول مسؤلین ملګري دي دغې تبصرې ته په غور سره خپل پام راواړوي او هر هغه څه چې په دې تبصره کې اړین دي له ځانونو سره د یادداشت او په خپلو پوځي برخو کې دي دغه اصلاحات راولي. ورونو د هر هیواد پوځي او امنیتي ځواکونه د دې لپاره جوړیږي چې دغه هیواد د اوسیدونکو د ژوند لپاره یوه ډاډمنه فضا تامین کړي، د هیواد د جغرافیایي او معنوي سرحداتو ساتنه وکړي، پر هیواد او ولس یې د یرغل مخه ونیسي او د ضرورت په وخت کې د حق د اثبات او له هغه څخه د دفاع په لار کې په میړانه باندې وجنګېږي. لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه دنده لري چې په هیواد کې د نافذه قوانینو تطبیق تضمین کړي، د هر ډول ظلم او فساد مخه به هم نیسي او د لا ښه امنیت د تامین لپاره به مجرمین تعقیبوي او دوی به په ټولنه کې د مفسدینو ځان لټوي او له منځه به یې وړي او هم د ضرورت په وخت کې د پوځي ځواکونو ترڅنګ د دښمن په خلاف جنګېدل هم د امنیتي ځواکونو یوه اړینه او تر ټولو مهمه دنده ده. ورونو یو ځواکمن پوځ، ویښې او فعالې امنیتي قواوې باید تر هر څه د مخه د خپل دین، عقیدې، هیواد، ولس او فرهنګ په غوښتنو د یو منظم ایډیالوژیک نظام او نصاب په وسیله باندې وپوهول شي او د دغو غوښتنو د تحقق په لاره د قربانۍ ورکولو په روحیه وروزل شي، لکه څرنګه چې د طارق بن زیاد رحمه الله پوځ روزل شوی و، تر څو هغوی خپل ځان د معاش او وظیفې په بدل کې د اجیر او نوکر په حیث باندې ونه پیژني. لکه څنګه چې اوس د نړۍ ډېر پوځونه، هغه که اسلامي دي او یا غیر اسلامي، خپل پوځونه په همدې روحیه باندې روزلي دي. خو په دې روحیه باندې باید اسلامي پوځونه ونه روزل شي، بلکې تل د سرښندنې او قربانۍ لپاره د مجاهد په صفت باندې دوی باید تیار شي او خپل مسؤلیتونه له الله جل جلاله څخه د ویرې او له هغه څخه د مکافات او مجازات په روحیه باندې سرته ورسوي، نه د معاش او حاضرۍ لپاره. ورونو د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم
خپل د اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین پوځ په همدې روحیه باندې روزلی او سنبال کړی و. ځکه خو یې وکولای شول چې په ډېره لږه موده کې د عربو له جزیرې او د هغې له شاوخوا سیمو څخه د کفر او شرک ټغر ورټول کړي. د نړۍ د یوې لویې امپراتورۍ یعنې فارس استبدادي حاکمیت ته د پای ټکی کیږدي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اصحابانو او تابعینو په اسلامي عقیدې سنبال لښکر نه یوازې دا چې په لنډه موده کې یو لوی ځواکمن دولت تاسیس کړ چې حدود یې له چین او قفقاز څخه نیولې بیا تر مراکش او اسپانیا پورې غځېدلي وو. د هند او مدیترانې په سمندرونو یې واک چلیده، بلکې د نړۍ لویو دولتونو به کوښښ کاوه چې د خپلې بقا لپاره د اسلامي دولت حمایت حاصل کړي. خو نن تاسې ټوله نړۍ وینئ چې یو اسلامي امارت دی هیڅوک ورته ښه اراده نه لري. که د نن ورځې د اسلامي نړۍ پوځونو ته وګورو نو وبوینو چې هر څه د خپل ماضي پر خلاف او د پردیو په معیارونو باندې ولاړ دي. چې تاسو قدرمنو مسلمانانو او مسؤلینو ته دغه شپږ لاندې خاصیتونه ذکر کوو. ورونو، تاسو ته به هم ډېرې پوښتنې راولاړېږي. هغه دا چې نن چې په فلسطین او یا په نورو اسلامي ملکونو باندې دغه ظلمونه، استبدادونه د کفر په اشر باندې روان دي، په داسې حال کې چې تر 2 میلیارده ډېر مسلمانان د نړۍ پر مخ باندې ژوندي ګرځي، پوځونه لري، د اټوم بمونه لري او ښې پرمختللې اسلحې هم ورسره شته، منظم پوځي تشکیلات هم لري. نو ولې دغه ولوله د دوی په احساس کې نشته چې په مسلمان باندې هر څه تېرېږي او دوی په رڼو سترګو ورته ګوري؟ ورونو، د هغو پوځونو اوله ځانګړتیا دا ده د نن ورځې د مسلمانو هیوادونو پوځونه په مجموع کې له دین او دیني ارزښتونو ډېر لرې ساتل کیږي. په تربیه او نصاب کې دین، عقیده، آخرت، اسلامي تاریخ او په ځانګړي ډول د اسلام پوځي تاریخ هیڅ ځای نه لري. دغې برخې ته باید ډېر مسؤلین ملګري متوجه واوسي. هڅه کیږي چې پوځونه او امنیتي ځواکونه د سیکولریزم یعنې بېدینۍ په اصولو باندې وروزل شي، تر څو د هغوی په زړونو کې د اسلام لپاره هیڅ ډول مسؤلیت او وفاداري ځای ونه نیسي او کومه ورځ د خپل مستبد حاکم د قوماندې په ځای شرعي اوامرو او احکامو ته ترجیح ورنه کړي. هغوی په دې روحیه روزل کیږي. د هغو پوځونو دوهمه ځانګړتیا دا ده چې هغوی د اسلامي نړۍ پوځونه عملاً د استعماري هیوادونو د پوځي کارپوهانو او استادانو لخوا په غربي یا روسي نصاب او معیارونو باندې روزل کیږي او بیا پوځي افسران د لوړو زده کړو لپاره هماغو استعماري هیوادونو ته استول کیږي چې د هغوی په پوځي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او د پوځي زده کړو ترڅنګ یې له هر ډول اسلامي افکارو او انګیرنو څخه مغزشویي یا د مغزو مینځلو پروسه پرې تطبیق کړي. ډېر ځله داسې پېښ شوي چې دغه ډول پوځي افسران بیا په خپلو هیوادونو کې د هماغو استعماري هیوادونو په ګټه په کودتاګانو یې لاس پورې کړی او خپل ملي او قانوني نظامونه دوی د بل چا لپاره راپرځولي دي چې وروسته بیا پوځ او امنیتي ځواکونه هم په پټو سترګو د همدغو کودتاچیانو په قومانده باندې چلیږي. ورونو، دا چې د خپرونې وخت ختم دی، د دې تبصرې دوام به پر روانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.